زه خو میاخیل صاحب ټول سلامونه وړاندې کوم. الله مو عزتمن لره. زه 2 ورځې نه بلکې تقریبا 10 ورځې شو چې زه له متحده عرب اماراتو نه راغلی یم او کیدای شي تاسو زموږ هغه ویډیو لیدلی هم. د طالبانو په اختلافاتو باندې خو زه ځکه خبرې نه کوم چې دلته نور ډیر پوهان شته، هغوی به په باندې خبرې وکړي. 11 کسیزه ډله او 15 کسیزه ډله دا دوی جوړې کړي دي. د عباس ستانکزي خبرې په دې معنا نه دي چې په امارات کې اختلافات دي. عباس ستانکزی هغه څه چې ملت یې غواړي هغه خبرې کړي دي. دا په دې معنا نه چې هغه بغاوت کړی دی یا هغه اختلافات لري یا خدای نخواسته له دې صف سره مشکل لري، ستونزه لري. دا خبره که زه هم کوم په دې معنا نه ده چې زه خدای دې نه کړي زه امارات سره ستونزه لرم. او خپل دید لرم، خپل نظر لرم. طبعا یو آزاد انسان یم. زه داسې څوک نه یم چې زه به بس سافټویر به په ماپ کې انسټالیږي او بس زه هغه څه وایم چې څه. جنرال صاحب تاسو خو پرون خو تاسو حکومتي وظیفه وه، تاسو چې څه ویلي د هغه حکومت له ادرسه به هم خبرې کولې. یعنی شیر محمد عباس ستانکزی آزاد سړی نه دی لکه زه او تاسو. آزاد سړی نه دی. هغه د پالیسي بیانوي، یعنی د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال دی. په دې معنا اختلاف د پالیسیو سره اختلاف دی. ما څه چا سره اختلاف لري؟ د پالیسۍ سره، یعنی د هغه د پالیسۍ سره اختلاف لري د طالبانو. صحیح شو، د طالبانو پالیسۍ سره هم اختلاف نه لري. د عباس ستانکزي خبره تاسو اورېدلې دي، ټول اورېدلې دي. په کوم بل هیواد کې نه دي کړي، په افغانستان کې کړي دي. خوست د افغانستان برخه ده، په کابل کې کړي دي، بار یې کړي دي، یا وارې نه دي کړي. نو دا څنګه تاسو دې ته توجه ورکولی شئ چې دا په عموم کې د ټول امارات سره دا اختلاف لري یا امارات 11 کسیزه ډله دوی بولي. بیا دلته دا بعضې خلک چې دا 11 کسان د ایسای خلک بولي، زه وایم دوی په دغه خبرو باندې شرمیږي څنګه نه. ایسای یعنې څه شی؟ ایسای دومره غټ سو. بیا د بله ډله د امریکا خلک بولي، بیا په عموم کې ټول د پاکستان خلک بولي، بیا سره تقسیم کې دا امریکایي طالبان سو دا پاکستانی طالبان سو. زه هم دلته باید منطقي بحث وسي. د افغانستان د مشکلاتو د حل دپاره که چا سره یو فرمول وي وړاندې دي چې دغه زما فرمول ده. زه دا وایم چې یو سړی له هېواده ووته لاړه، په عموم کې اصلا نه طالب مني نه حکومت مني. که افغانۍ پورته شي دوی چکچکې ورته وهي، که یو چېرته سړک غیر معیاري وي دوی وایي وګوره، او که چېرته معیاري جوړ شي بیرته افغانۍ کاته شي دوی بیا پې خاموشه وي. 40 میلیونه ډالرو خبرې کېدلې چې امارات ته راتللې، خو اما معلوم شو چې د انټرنیشنال په شمول باندې ډېرو غربي رسنیو دغه ډالر اخیسته او حساب یې په طالبانو پسې حسابېده چې دا دوی اخلي. کومه بده اغېزه یې وکړله. مونږ هغه گزاف مصارف په حکومت کې نه لرو. جګړه نشته چې موږ د افغانستان داخلي عواید د حکومت دپاره د مامورینو د تنخواه دپاره یا د حکومت د چلولو دپاره کفایت ونه کړي. زه هم چې طالب په تیرو زړو افغانیو چې رباني او دوستم چاپ کړی و حکومت یې چلولی شو، په اوسنۍ افغانۍ څنګه نشي چلولی چې هغه وخت نه دغومره ګمرکات و نه دغومره مالیه و نه دغومره حکومت عواید درلوده. اوس چې هر څه لري طالب ګوره طالب افغانستان کې نه ده. تاسو پوهیږئ سوشل میډیا د خلکو توقعات پورته دي. مثلا خلک 20 کاله وړاندې چې په کوم حالت کې اوس خو نه دي. جنرال صاحب صحیح ده. ته خو ګوره تا د بل جناب ته غوږ نیولی او تر اخره پورې دوغومره هم نه ورته ویلې چې پرېږده بل چاته واخ ورکوي. ما ته یو دقه واخ راکړه، زه درته ټوله خبره مکمله راغوټه کومه. په افغانستان کې جګړه نشته چې موږ قوي مصارف ولرو په اردو پولیسو په استخباراتو باندې هغه مصارف وکړو چې جګړه یې غواړي. د یوې میاشتې جګړې مصارف زه فکر کوم د افغانستان د 15 کالو د مامورینو د تنخواه بدیل نشي کېدلی. نه موږ هغه ورکشاپونه لرو چې روزانه د ټانګونو په بمونو والوځي او بیا موږ ورکشاپونو ته ویسو، بیا چې نه جوړېږي بیا نور قراردادونه ورسره وکړو. امریکان چې څومره مرستې مخکې کړي دي اوس یې کړي دي، که یې د کرزي له حکومت سره کړي که یې د غني له حکومت سره کړي، بیرته همدغه د دوی خپلو غلو وړي دي. بدنامه سوی لاس پاک سوی پکې افغانستان دی. البته افغانان داسې نه و چې غلا یې پکې نه ده کړې، خیانت هم کړی، غلا هم کړی. خو هغه اندازه چې په خپله امریکانو کوه د سیګار راپور یا دا نور راپورونه یا موثق د سترګو لید چې کوم شی ده. په تېرو 20 کالو کې ګوره
یو څوک چې په طالب باندې نیوکه کوي اول د سر په خپله په ګریوان کې کاته کي چې 10 کاله کمونیزم په افغانستان کې څه کړي دي 10 کاله دیموکراسي او جمهوریت امریکانو په افغانستان کې څه کړي دي روسانو کله موږ ته د شلډازو فابریکه جوړه کړې دي امریکانو کوم دربر د مزایل موږ ته په لاس کې راکړي خو د روسانو د وخت پاتې ټولې درنې اسلحې همدغه امریکان نه و چې د ډي ډي آر په وسیله یې راټولې کړې او ذوب یې کړلې افغانستان خالي سالا که اوس هغه شیونه پریښي دي بیا ټرمپ د بیرته غوښتنه هم کوي د بیرته وړلو دا ټانګونه دي څه شی په دې ټانګونو باندې به موږ کوم ملک فتح کړو غیر له دې چې ذوب یې کوي ګاډر ته جوړ کړي دغه نه نور څه شی جوړیږي چې 15 میلیارد هغه اسلحې مې پریښي دي دا هماغه رینجرز دا دوی پریښي دي دا د افغانستان په پیسو باندې اخیستل څه که د امریکانو اخیستې دي دلته چې افغانان وژل شوي دي ولې او افغان جګ نسو د سپینې ماڼۍ مخې ته دا خبره ونه کړه چې سلګونه زرګونه میلیونونه افغانان دي ووژل راشه حساب ته کښېنه چا سره حساب کوي ملل متحد د دوی په لاس کې د نړیوال ولا په رسمیت پیژندنه نشته تاسې رسمیت پیژندنه و چې شی د ارګ په 500 کیلومتر په 500 مترۍ کې د پوډریانو کیمپونه لګېدلي خلک له لوږې مړه کېده ورسه په د هرات ته زه تللی یم لسګونه داسې شفاخانې دي چې ګردې پکې خرڅېدلې دا له فقر نه و که دا له مستۍ نه و په جمهوریت کې مې 500 کسانو مستی کوله په پارلمان کې غومبر وهه دغه ټول شکاست د هر څه چې څو دي دغه د څو فرهنګي مبارزینو چې ټوله ورځ به د خلکو ناموسونو ته کنځلې کولې نن راځي دوی د ادبیاتو خبرې کوي حل لار څه شی ده نه حل لاره باندې خو خبره کوو لږ وروسته تاسې مخکې په ما انتقاد هم وکړه چې مداخله مو نه کړې یعنې هغه خو جمهوریت که بد و خو اوس نشته اوس خو نو تاسې په واک کې یاستئ یا لږ تر لږه طالبان په واک کې دي که عین کار جمهوریت کوو او اوس طالبان کوي نو بیا نړولو ته څه اړتیا وه جنګ ته څه اړتیا وه خو هماغه شی دوام به یې کړی وی اوس تاسې زه چې پوښتنه هم کله کله کوم زما هدف دا ده چې اوس هم ګردې خرڅېږي په هرات کې تاسې اورېدلې دي هغه څه وخت څه قصه وایي دلاور یو سړی راوغوښت د جمهوریت په خلاف جګړه نه ده شوې جګړه د اشغال په خلاف شوی د اشغال د لاسپوڅو په خلاف باندې شوې ده هیڅ چا د جمهوریت په خلاف باندې دلته د اداري فساد او د اخلاقي فساد په خاطر باندې نظام به ورته تاسو مداخله مه کوئ زه تاسو سره د بحث هغه نه یم دلته هغه څه د میاخیل صاحب د کوربه پوښتنې سوالونه به هغه مانه کوي هیڅ چا ته حق نه ورکوم چې مانه پوښتنه وکړي یا د ما په خبرو کې مداخله وکړي نه مداخله نه کوم موږ هم پوښتنه کوو بس صحیح ده که رادې په خپل جیب باندې کښېنه موږ پرېږده خپله خبره ته د جمهوریت په خلاف باندې جهاد او جګړه نه ده شوې د امریکایي اشغال په خلاف باندې شوی دلته د طالب نظام نسکور شوی د امریکا راغلی مستقیم له طالب سره جګړه کړې ده بمبار کړی نظام یو طرفه شوی د لاسپوڅي په بن کې د یو قرارداد په وجه باندې راوړل سول په کابل باندې دلته فراشوټونو کې راکته سول دلته چې طالب واکمنو له امریکا سره جګړه وه جناب صاحب لاندې خلک پوښتنه کوي وایي هلته که په بن کې خبره وشوه دلته دوحه کې ستاسې له ملګرو سره خبره شوې او تاسې د هماغه امریکایي تیاره کې خبرې فرق لري ګوره خبرې فرق لري یو شیشهیي بوتل ده په دې بوتل کې یو کې شراب دي په بل کې اوبه دي ته دواړو ته شراب او دواړو ته اوبه نسي ویلی طالب چې په قطر کې مذاکرات کړي دي هغه په افغانستان کې د اشغال د خاتمې په خاطر کړي دي په بن کې د څه شي په خاطر کړي دي په بن کې د څه شي په خاطر کړي دي امریکا راځي بمبار کوي په بن کې غونډه جوړیږي دلته ماته په بن کې سیټ اپ جوړوي چې یو ورځ یو ولسمشر اعلانوي په سبا یې وایي چې نه هغه نه کارځای وروره مذاکرات او د بن غونډه دا ډیر فرق سره لري په هغه کې په قطر کې هغه خلک د مذاکرات په میز کې ناستو چې د امریکانو مرۍ پرې کولې روزانه په د دوی په بیسونو باندې بریدونه کول هغه خلکو هلته ورسره مذاکرات کوه مذاکرات هغه چا کوه چې د امریکانو په زولنو کې په ګونتانامو کې پراته وو هماغه خلک راغله په قطر کې مخامخ سکاټ میلر ناستو چې یا به وځي یا د په سوکانو باسم نو فرق خو ډېر د قطر او د بن د مذاکراتو ترمنځ بن کې مذاکرات نه وو بن کې غونډه وه د طالب د نسکورولو دپاره امریکا خپل ټول زور ووهه طالب له منځه لاړه او دلته راغی هغه یې راوسته تیار حکومت له بن نه راوسته په کابل یې واکمن که څوک یې واکمن که دوستم عطانور
پخواني کمونستان خلقیان پرچمیان د افغانستان دښمنان هغه راوسته په ګورئ زه بخښنه غواړم جنرال صاحب بخښنه غواړم ګورئ خبره ده شاید بالکل د بن په مسله کې د بن او د قطر کې فرق د بن غونډه وه او دا د افغان ولس غونډه وه د افغانستان د ټول افغان ولس غونډه څنګه وه غلجای صاحب ته عجیبه خبرې کوي د افغان ولس غونډه زه ودرېږم د افغان ولس نړیوالو ما په خبرو کې دا اوس مداخله وکړه ما د خبرو تسلسل ګوره خبره نه هلته د افغان ولس یو نماینده ولسي زه در وښیم هغه کې د افغانستان د ولس د غونډه در وښیم نماینده در وښیم زه نماینده در وښیم په افغانستان کې خپل اړخونه ټول په هغه غونډه کې ناست او په دوحه کې د امریکا نماینده یو په بل کې راته وکړه زه در وښیم په ولس کې په هغه نماینده کې برهان الدین رباني و سیاف و حکمتیار و په هغه کې ټول نه و ډېر علي بالکل د افغانستان دا د افغانستان خلک دي د افغانستان ډېر علي برهان الدین رباني د افغانستان نماینده و په دې کې حکمتیار نماینده ناستو خلک یې ناستو د همدرد ناستو ولی نو ناست حزبیان څومره پکې ناستو په حکومت کې ناستو حکومت په ساختار کې راغلل د حکومت په ساختار کې راغلل زه در وښیم یونس قانوني پکې ناستو زدران دی پکې ناستو حمید کرزی دی پکې ناستو د ولس خلک راوکړه دا خو د علمارانو دا هغه څوک چې د قطر در وښیم سره جګړه کوله د قطر کې څوک امریکا او پاکستان ایسایو دوه خلکو ګوره د قطر ایسای څوک په نتیجه کې ایسای کې طالبان ایسای څوک پاکستان طالبان په خپل ګوره هغوی په خپله باندې وایي خرار څه بېخانه غواړم زه هغوی په خپله پاکستان وایي مګه 160 وارې د قطر ته تللی دي د هغوی هغه ارشیف وایي 160 وار موږ قطر ته تللی یو او موږ دغه د دوحې پلیټفارم کنه شان صاحب ګوره منظم کړه غلط منطق غلط استقلال جنرال صاحب تاسو خبرې راټولې کوي دا بحث به خیر دی لږ بحث به نه خیر صاحب تاسو ما 2 منټه خبرو ته پرېږدئ ټوله ناصر صاحب یو دقیقه ګوره دلته دا تواب ناصر صاحب دا نوبت مراد زموږ هم ناشتي تاسو ته خیر در اعظم دا جنرال صاحب مبین به خبرې خلاصې کی او دا د کې د یو بدبختی دا چې زه په دې ټیک ټاک پوهېږم هم نه او بل دا میوت کېږم خلک نه نو دا مې یو جنجال دی جنرال صاحب تاسو خبرې کېږم ګوره زه درته یا خیل صاحب زه درته وروستۍ خبره کوم زه که په چا نیوکه کوم باید ما یو څه کړي وي په 20 کاله جمهوریت کې مونږ کوم مریخ ته ختلي یو کوم د شلډازو فابریکا مو جوړه کړې ده کوم کالتوس مو جوړ کړی په 20 کاله جمهوریت کې نن د طالب په 3 کاله حاکمیت کې هم زه باید مریخ ته وخیزم هم دربرد مزایل جوړ کم هم ایټمي هیواد شم هم فوج خود کې پاشي هم اقتصاد له امریکا نه قوي شي دا هر څه د طالب په 3.5 کالو کې غواړم اما د کمونیزم په 20 کاله کې او د جمهوریت په 20 کاله کې هیڅ نه چا افغانستان تباه کړ کمونستانو خلقیانو پرچمیانو چې روسان افغانستان ته راوړه هغه خاینین چې نن ورته قهرمانان ویل کېږي دغه افغانستان ورکړه سردار داود چا شهید کړه بنیاد د ورانۍ دغه کمونستانو یې ښیي ده چې په ټول عمر باید خلق او پرچم دا معاف نه شي چې په هر ځای کې باید د دوی غاړې ته مرۍ ته رسۍ ور واچول شي په دار شي ډیره مننه جنرال صاحب مبین هغه چا چې دوام ورکړی هغه باید معاف نشي یعنی موږ افغانان او ولس لږ د افغانستان خلک په انتقالي عدالت باور لري دا چې کله دغه زمینه برابرېږي والله اعلم اول ګوره چې چا شروع کړی د اول سره د حساب شروع شي اول د کمونستان او خلقان پرچمیان دغلته پاریانا چاو کې راوزړول شي ورپسې د جمهوریت لنډغرو زرول شي بیا چې مجاهدو که طالبو څه چا خیانت کړی د ټول خو شروع د کمونستانو نه وشي عدالت باید پلی پاریانا چاو کې ښه انتخاب ده ناخیل صاحب په 1.5 ثانیه کې خپل په دې کار روان دي ان شاء الله دا ټول به محکمه کوي او په 1.5 ثانیه ګوري خبره ده شایده چې د بن په غونډه کې د ظاهر شاه کسو د بن په غونډه کې د افغانستان ټول ښکېلې غاړې وې یوازې پاکستان پکې ډېر دخالت نه درلود اما د قطر په خبره ختمه ګوره خبره ختم اما د قطر په غونډه کې د قطر په تړون کې یوازې امریکا او د پردې شاته پاکستان ناست
تاسو ماته راوښیاست د قطر په د بن په غونډه کې ټوله اسلامي نړۍ، ټوله کفري نړۍ، ټول ملګري ملتونه، نړیوال قوتونه، د ترکان، پاکستانیان، عربان، سنیان، شیعاګان، هندوان، ټول د افغانستان د امریکا د غنیو پریکړې د بن په غونډه یو انتقاد دا کیږي چې او تر وروسته د افغانستان سیاسيون وایي چې باید په هغه وخت کې حزب اسلامي چې حکمتیار صاحب مشر او د غرض طالبان چې اوس په افغانستان واکمن دي دوی ته باید برخه ورکړل شوی وي. جزوی ځکه هغه خو وروسته کارغندیوال صاحب او نور په کابل کې خبره ته اشاره کوله د حزب اسلامي هغه خلک د حزب اسلامي د افغانستان په دولت کې ورسته دا نور ته کوا خوار کو غلجای سره